زموږ د ویډیو ادب دا د تاسو خپل ښه پوهېږئ چې په افغانستان کې په دو دروز کې زلزلې شوي دي لکه کونړ لغمان ننګرهار او همداسې په پښتونخوا کې نه که ته یو ځوان یې یا ستاسې کوم کومک کېږي یا هېوادوال ته څه پیغام لري ووایه مقصد که خپله کوای شي 2 یورو یا 3 یورو یا 5 یورو دې په وسې او یا ته ځوان یې سر خلاص کوای شي په وسه دي کولی شي زموږ سره که نور نه مشکل نه لري هغه ستا خپله مرضی ده او حتما نه باید دا فتن په کار کې د خود 2 یورو را سره شي هغه چې 1 یورو دې می مشکل نه لري سر خلاص له کار ته راوباسي نه 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 څه شي دی په 1 سنت می ډېر غټ خبره ده ډېر زیاته مننه ګوره دا ځوانان چې دي په حقیقت کې باید سړی وایي چې نه کار کوي سر خلاص ونیوي راغلي دي یا څوک کورس وایي نه نو 1 یورو چې دویم وار واچي هم اویا اتیا افغانۍ کېږي د یو سړي ډوډۍ او ټول مصرف یې کېږي نه نو ډېره زیاته مننه ګرانه ستاسو هم چې بیا هم دې خپل کوشش دې وکړئ قربان دې سم روزګار سم ډېره مننه زه پوښتنه کوم تاسو په افغانستان کې ته خپله پوهېږئ د افغانستان په 3 ولایتو کې زلزلې شوي دي ډېر هېوادوال ژوند د لاسه ورکړی دي چې ماشومان دي ښځې دي او ډېر دي هغه هېوادوال زموږ ته مرستې ته ضرورت لري که ته یو ځوان یې که خپله کوای شي 2 یورو یا 3 یورو سر خلاص کومک ورسره کوای شي په وسه دې کېږي دا به ډېره ښه خبرې هغه نور که نه شي کوی هم مشکل نه لري موږ روان یو 2 یورو یا 3 یورو دې په وسه کېږي نو دلته بیا وایي چې زه خپله رښتیا خبره ډېر زیات پرې خفه یم الله دې پرې رحم وکړي یو خو مسافري شي او بل د کلي او د وطن دا ناخواره شي ولا بیخي د سړی د مسافرۍ نه ضرورت بالکل نو رښتیا خبره چې دومره مې نن وضعیت ګډوډ شوی که نه چې کار مې ستا له مې ورمانځه بیخي وضعیت مې ګډوډ دی چې مې سره ووته او دغه ملګري سره ووتلم بس زه چې لاړ شو بو خوا ته لاړ شي لږ ستا لږ دا دغه بدل شي فکر بدل شي ولا رښتیا خبره خپله دغه اوس مې کور سره خبرې کولی چې راته ویله چې رقم زلزله چې بیخي ښه دی زموږ ځای لږ پې پراخه دی چې د باندې وتلي نو رښتیا خبره یې ولې نه کومک ولې نه کوه بس مرزي د 2 یورو دی په واسه کېږي 3 یورو 5 یورو دی په واسه کېږي نو ولې نه موږ ته راکې او موږ په ګاډو سره د دې هېوادوالو هغه به موږ ویني ته به ویني انشاءالله دا روپۍ به هماغه هېوادوال ته رسي نو ولې نه په دواړو سترګو پوه شولې پیسې خبره نه ده پیسې خبره ده خدای زموږ وطنوال روغ او جوړ لري امین 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 او مړه ته دې الله جنت الفردوس په نصیب کړي او زخمیانو ته دې الله شفا ور په نصیب کړي نو زه دعا ورته کوم امین اوس کولی شي مقصد استا مرزي د روژې څه مقصد دغه د کیمرې مخکې دا بیا کټوو خو مشکل نه لري مقصد دا د کیمرې دغه دا د پیسو دغه بیا کټ کې پوه شئ دا بس کاری نه چې څه دی وس دا د میړانې خبر د ټیک ټاک مقتنه خلک ښکنځل کې هغه شنو مهم نه چې مشکل نشته پوه شولې ډېر مننه خلاص څومره په وسه کې مشکل نه مننه دا ځوانان چې دي ګوره مننه نه بس رښتیا خبرې په دغه خدمت باندې او دغه باندې زه خوشحاله شولم که نه ګوره د دې ځوانانو څخه باید موږ ته مرسته وکړو تر دې ځوانانو جار سم سر یې خلاص و څوک چې ښکنځل کوي ناکه ناستي نو هغو ته وګوره کور ودان روژې سمه چې هغه ځوانان باید ناتړ وسي چې همیشه د خپلو هېوادوالو په غم کې همیشه غمچرکي ورسره کوي او خپله مرسته کوي مهمه نه ده ته 2 روپۍ وکړې مهمه دا ده چې ته خپل هغه کوشش وکړې چې څومره دې په وسه کېږي ډېره مننه ځوانه الله دې تل کامیابه لره چې زموږ سره دې دا شریکي وکړه کامیابه اوسې خب برادر سلام علیکم خوب هستی اول یس شما خوب هستی یک پرسن میکنم برادر عزیز شما خلای پم هستی امیل افغانستان کی است مقصد 3 ولایت تقریبا زلزله شده زیاد مردم مرده واچ شده خودتم یک جوان هستی سلامونه کلیوالا خیر جوړ خو بفرمایید خودتم یک جوان هستی به خاطر ازی معقولا میخوایم بخیر برازی پیسه جمع کنم دلت است 5 یورو برش میتی 2 یورو برش میتی اگر نمیتی مشکل نداره اگر دلت است بسیار خوب میشه ما جمع میکنم با کلان افغانا برازی آرایی میکنم اوکی گافنه سمیت میگم چون لیسا هرچ که از توانم ممکن میدستم امیال جمع میکنی؟ او بله یا دا کارت رام کنی؟ نه کارت نه کم خوش داره جگرای تا ملاقات میدستم چیکار پاس دیگه خیرتیه آرامی میشه دیگه استاد
تشکر شما. یعنی اینا بچه که هست عملی در مکتب میره، یعنی ایتونیست که پیسه دار باشه یا چی باشه. تشکر است تو جوان عزیز و هرچی خدمت کی باشه برای ما خودم ماشاءالله تیک تاک و چیزا داره و این ان شاء الله همیشه که ما بس امی صدر اموت بیلان. تشکر از شما. زنده باشید. میکردم اگر دل شما است نه در مال افغانستان زلزله شده و چیزا زیاد مردم از دست داده، خانه‌اش خراب شده. اگر شما میتوانید 2 یورو یا 3 یورو توان شما به پشت زیاد مردم میبینه ایرا. اگر دل شما است 2 یورو 5 یورو 6 یورو هرچی که دلت است یک کمک کنی برای امتنای خود. تشکر از شما کاکا جان. بیام بسیار ببخشید که عملی آمد مزاحم شدم. بیا بازم با متنای عزیز اگر یک چیز گفتنی داری. مرکز باید کمک کنه خاطر زلزله شده، مردم زیاد کشته، زخمی شده. هر کس باید ای کمک کنه. 1 یورو 2 یورو تشکر از از شما چیز نمیشه، بوجه زیاد چیز میشه. بسیار زیاد تشکر. ببخشید با اینکه مزاحم نشده باشید. تشکر از شما کاکا جان. بسیار زیاد تشکر. ببخشید. وعلیکم سلام. Where you from? We're from India. India. Okay. شکریہ. امی سے پوچھتا ہے. شکریہ. بکم گران ستړی مې جوړې په خیر ته بدر اصله. رامخته سره کیمرا دی جار سم رامخته سره. ګران زموږ پښتنه دا و په افغانستان کې مقصد یا پښتونخوا کې ماشاءالله مې وای په ډیر زلزلې سوي دي چې متاسفانه ډیرو افغانانو یا ډیرو پښتنو یا ډیرو پښتونخوا او افغانستان کې خپل ژوندون د لاس ور کړ دي. موږ ته ځوانان کولای شو د هغو سره مرسته وکړو. ستا نظر څه دی ورور؟ ما ورسره پوښتنه وکړم کولای شي 2 یورو 3 یورو 5 یورو چې څومره دي د واسه کېږي کولای شي خپل مرسته وکړي. ولې نه دا زموږ حق دی کې ولې به نه کوو؟ بس چې سړي د وسه کېږي الله دې درته د دې په ډبل در کې پوه شي که نه الله دې توانې د سپین سترګو پر چانس زما برای پرزواني دي برکات څلانډی ده په افغانستان کې یعنې خپله د کوم ځای؟ ولې زه د پېښور یم. دا پېښوري ځوان ته وګوره تاسې زیاتره چې دي سرونه مو بوک نیولي تر ښکنځلو تېره بل کار نه لري. ډېره مننه ګرانه.